سورت قریش دا د قرآن شریف د 13 سپاری یو مختصر شان سورت دی، مکی سورت دی، په مکه مکرمه کې نازل شوی دی او د وحی په لحاظ باندې دا یو کم 13 سورت دی او د قرآن شریف د ترتیب په لحاظ باندې دا یو 4 نمبر سورت دی. معنی اول وره بیا راته رستو مقصد او تفسیر راته بیا بیانوم او شان نزول راته بیانوم. معنی داسې ده چې لإیلاف قریش، لإیلاف څه ته وایي او دا لام پکې د څه دپاره دی؟ دا د علماو د طلباو ته چې کله دوی تفسیر کوي هغې راته موږ بیانو. دلته راته تاسو ته بس چې کومه لفظي معنه ده هغه به راته بیان کړم. لإیلاف قریش اموخته شوي دي، عادت کړي شوي دي، محبت کړي شوي دي قریش. ایلافهم رحلة الشتاء والصيف، دا محبت ولی دی ځکه دوی سفر کوي، رحله وی سفر ته، شتاء والصيف په ژمي او په اوړي کې دوی سفر کوي. د دې سفر د وجې مینې ده، تفسیر ته بیانوم بیا به پیښ شي. نو فلیعبدوا رب هذا البیت، دوی له پکار دي چې عبادت وکړي د دې کور د دې بیت الله د رب. کم رب چې دوی سره ډېر انعامات کړي دي، خو دوه انعامه دلته الله بیان کړي. یو دا الذي هغه ذات اطعمهم چې دوی یې ماړه کړي دي، طعام یې ورکړي دي من جوع د لوږې د وجې. دوی وږي الله وله طعام ورکړه، ماړه یې کړه، د رزق یې ورکړه. وآمنهم من خوف، او دوی په یره کې نو الله وله امن ورکړه. دا د دې ظاهره معنا ده. د دې تفسیر څنګه دی؟ تفسیر یې وورئ نو بیا به انشاءالله تعالی خوند هم دا صورت درکوي او پیږې به هم. تفسیر وهاب الدین صاحب داسې دی چې عرب دا اوسېدل په مکه مکرمه او مدینه منوره کې په حجاز کې، جزیرة العرب کې. اوس د مکې دا خلک چې کوم ځای کې اوسېدل نو دلته الله په قرآن کې ویلي دي چې غیر ذي زرع، دلته کرونده نشته، دلته بوټي نشته، دلته اونې نشته، دلته خوراک نشته چې وشي، دا به د بار نه راتلل. نو چون کې دا غیر ذي زرع د قرآن کې متعالی دا ویلي دي، نو د مکې دا خلق به د دې تجارت دپاره، د تجارت دپاره به شام او یمن ته تلل، او د شام او د یمن دغه ملکونه د تجارت په لحاظ ډېرې لویې منډې وې. نو دې ته به دوی تلل دپاره د تجارت، لکه ځي خلک که نه تجارت دپاره، څوک پنجاب ته ځي بالفرض، څوک یو خوا ځي چې بیا په غټه سطح باندې اسده تجارت کوي. نو خلک چېرته ځي؟ چین ته ځي، شاباس، جاپان ته ځي، دغه عرب ممالکو ته ځي تجارت ته. دغه شان به دوی د تجارت دپاره شام او یمن ته تلل. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې عرب په یو لوی ګمراهو کې پراتو او سختو تکلیفونو کې. هغې کې یو تکلیف په ابوالهجر صاحب دا و چې دا خلک به کله سفر باندې تلل نو په لاره امن نو، قتل و غارت و، دا قافلې به لوټ کېدې. ته به لاړې دنیا سامان به دې دې ځای نه وړه یا به دې د هغې ځای نه راوړه. لار کې به راته خلک ولاړو د یمن او د دې شام په علاقو په دې دغه کې، او چې څه مال به دې راوړو ټول به رانه لوټ. اوس دا عرب چې روان شو دا قریش، نو الله رب العالمین په دې قریشو باندې انعام کړی، او هغه انعام دا و چې دا قریش څوک و؟ قریش د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان خلق و.
خاندان دوی چې بتلل نو دوی ته به خلکو ډېر د عزت په سترګو کتل او ډېر عزت به یې کو ډېر عزت به یې کو او هغه عزت به یې د څه د وجې کو څه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي او څه واقع دوی کې دا و لکه رسول الله مبارک فرمایلی وي تاسو د قریشو عزت کوئ ولې زه قریشي یم د نبی علیه السلام خاندان دا د قریشو نه دی اوس ته خبره کوم زه د قریشو نه دویم نمبر دا دی چې د بیت الله شریف متولیان دا چاته چې خدمت میلو دا قریشو ته میلو دریم نمبر قریشو با په بیت الله کې د زمزم د کوی دا اوبه ټول خدمت به دوی کو راښکلې ویم او په خلکو به یې څکلې دریم نمبر د بیت الله شریف ټوله صفایي د تعمیر کار جوړول د دې خصمانه دا به قریشو کوله او څلورم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د قریشو عزت کوي ځکه زه قریشي یم او الله رب العالمین څه چل کړی دی د خاندان له ډېر لوی مقام ورکړی دی او دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجه ورکړی نبی علیه السلام شان ډېر لوی دی ګوره زه یو خبره کومه رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ او ستاسو پیغمبر دی دا خو ظاهره خبره ده تر د قیامت دروازې پورې خو ګورې دې ذهن کې وابولجي صاحب یو خبره واچوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې د دې امت پیغمبر خو دی خو د دې نه دی یوازې دوی نه دی بلکې د آدم علیه السلام نه راواله تر د عیسی علیه السلام پورې چې څومره پیغمبران دي د دوی پیغمبر دی دا الله قرآن کې ویلي دي وعده د ټولو پیغمبرانو نه اخیستې ده خو زما پیغمبر رسول الله مبارک آدم علیہ السلام استا دور کې راغی ابراهیم علیہ السلام کو بالفر استا دور کې راغی یا نوح علیہ السلام کو استا دور کې راغی یا موسی علیہ السلام کو استا دور کې راغی سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام داود علیہ السلام دې ټول نه الله دا وعده کړه کو دا پیغمبر ستاسو دور کې راغی ایمان بم پر وړو مدد بم کوي تاسو په دې باندې ایمان لرئ پیغمبران نو یوازې زموږ پیغمبر نه دی د انبیاء کرامو پیغمبر هم دی نو چې یو پیغمبر داسې وي چې هغه د عامو انسانانو پیغمبر یوازې نه ده پیغمبرانو پیغمبر وي دا خو ډېر لوی شان لري نو چې څنګه د هغه شان وي دی داسې دا خاندان هم ډېر لوی دی د دې د وجې رسول الله مبارک وی الله رب العالمین په دې ټول خلقو کې ابراهیم علیہ السلام له لوی مقام ورکړ ابراهیم علیہ السلام یې غوره کړ د ابراهیم علیہ السلام بیا ډیر اولادو داغه په اولاد کې اسماعیل علیہ السلام اولاد غوره کړ او د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې بنی داغه ډیر اولادو خو بنی کنانه غوره کړ او بنی کنانه ډیر زیات اولادو په باغی کې داوی قصی او بچیو چې داغه قریشیو نو الله رب العالمین بنی کنانه کې قریش غوره کړ او د قریش بیا یو بچیو داغه نوم هاشم نو په قریشو کې الله هاشم غوره کړ او په هاشمو کې رسول الله مبارک وی الله مال لوی مقام راکړ نو قریش ډیر لوی خلقو او رسول الله مبارک وی ګوره د قریشو خیال ساتي قریشي خلک چې کم دي چې سیدان ورته مو وایو د دوی خیال ساتي چا چې د دوی بی عزتی وکړه اسد وره چا چې د دې قریشي یعنی د دې سیدانو بی عزتی وکړه نو رسول الله مبارک وی الله به دنیا کې ذلیل کوي او آخرت کې به ذلیل کوي او چا چې د سیدانو عزت وکړه چې اصل کې سیدان وي ګورئ چې په اصل کې سیدان وي چا چې د سیدانو عزت وکړه نو الله به دنیا کې اوچت مقام ورکوي او آخرت کې به مل اوچت مقام ورکوي دنیا کې هم دې ډېر لوی مقام ته الله رسوي چې چا عزت وکړي د دې د وجې زموږ د بزرګانو کې یو بزرګ دی حضرت جنید بغدادي رحمهم الله ورته وایي چې د طریقت
او د سلوک او دا معرفت یو لوی امام دی، یو لوی پهلوان دی، خو دې د دې طریقت او د روحانیت نه مخکې جسماني پهلوانو لوی طاقت ولا الله ورکړو او داسې طاقت یې ولا ورکړو چې د عراق په دې ځمکه باندې د سره یو انسان هم نو چې د مقابله کړو. نو یو ځل باچا اعلان وکړ، وی چا چې جنید بغدادي له شکست ورکړ نو زما د باچاهۍ یو حصه دا به زه دله ورکړو. مقصد یې دا و چې د ده مقابله کې څوک شته نه، ځکه دا ډېر لوی دولت دی، د ټول عراق یو صوبه یو حصه به ونه زه ورکړم. دا یو عجیبه چیلنج ورکړ. بس یو ځل یو سړی راغی او هغه مې دا چیلنج چا ورکړي؟ باچا له ورغی زه سره مقابله کوم. هغه پورې په خندا شو ځکه چې دا کوم سړی راغی نو دې د وجود نه ډېر مانده و، ډېر نری و او ډېر کمزور و. هغه وی تا چیلنج ورکړی دی او د چیلنج خبره دا چې میدان ته به وروځې. بس میدان سجو شو. چې میدان سجو شو جنید بغدادي رحمهم الله هم راغی او دې هم راغی او میدان ته چې راکوز شو چې ویې کتل نو جنید بغدادي په خندا شو. وی دې زما مقابلې راوي وی بس اوس موږ به اعلان کړی دی او مقابلې لا خبره راله چیلنج دم ورکړ نو اوس په مقابله کېږي. بهر کې هم زه تاسو هغه خپلې مقصدي خبرې له راولم. دواړه په کشتۍ باندې ورغلل. نو پخوا چې به یې دا کشتي کوله اوس هم کشتي چې کوي نو دوی اول لاسونه یو بل له داسې ورکړي. نو چې داسې یو بل له لاسونه جنید بغدادي او دې نري سړي ورکړه نو روغ غوندې د قنارې سړي د جنید بغدادي غوږ کې وی ګوره زه ستا د مقابلې نه یم، زه ستا د مقابلې نه یم، خو زه تا له یو عرض نه راغلی یم او که تا زما دا خبره او زما دا عرض قبول کو نو زما نیکه به تا ته دعا کوي. وی ته څوک یې؟ وی زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسی یم، د هغه نه خاندان یم. زمونږ په کور کې څو ورځې وشوې چې فاقه ده، غریبي ده، خو چونکې په سیدانو باندې سوال او په سیدانو باندې زکات او په سیدانو باندې خیرات دا بند دی. زکات، خیرات، صدقې دا به سیدان نه خوري، دا پې بند دي. ولې؟ خیرات، صدقات، زکات، سرسایي دا د مال خیری دی او دا ډېر لوی خلک دی. نو د مال خیری به د رسول الله مبارک مسؤله نه ورکړي. نو سوال دا ده چې د صدقې غواړم خو مقابله کوم او تا ته دغه کومه چې ته ما ته ځان راوغورځوه. دا ټیک ده چې ستا عزت کې به کمی راشي د دنیا په لحاظ، خو د اخرا په لحاظ به تعالی الله ډېر ډېر عزت درکړي. یا خدای جنید بغدادي په دې اړه کې وي خدایا یو وخت زما هغه جاه و جلال، هغه تکبر، هغه پهلواني او بل وخت رسول الله مبارک بس ځان سره په کشتۍ او ځان به ورته راوغورځوه. په دویم ځل یې راوغورځوه، په دریم ځل یې راوغورځوه. هغوی ولې انعام ورکړه، جنید بغدادي سر ښکته کړه چې زه د رسول الله دپاره هر څه قربان. تاسو د الله په ذات یقین کې تاریخ لیکلی دی د شپې رسول الله مبارک په خوب کې ولیده. وایي تا زما بچي سره دا چل وکړه، تا یې عزت وکړه، تا یې اکرام وکړه، ته ټیک ته په دنیا کې جسماني پهلوان وي، خو اوس په دې زه داسې پهلوان کم چې د قیامت د ورځې پورې به ستا نوم د عزت په طور دغه کېږي او په طریقت او په سلوک او په روحانیت کې د ټولې دنیا امام. ولې؟ د رسول الله مبارک د نسوی عمل. نو د قریشو چې چا عزت کړی دی الله رب العالمین به دنیا کې هم کامیابوي. نو د دې وجه رسول الله مبارک چې د قریشو دی نو دوی داسې چل کړو چې کله به دوی سفر له تلل نو خلکو به د دوی عزت کو چې دا د بیت الله منجوران دي، د متولیان دي، دا د بیت الله شریف خدمت کوي. نو دوی به په امن کې لاړل، چا به ورته په لاره هېڅ هم نه وي. نو الله رب العالمین په دوی دا انعام ذکر کوي چې ای قریشو تاسو اموخته شوي یې، تاسو سره محبت کړی شوي دي، تاسو عادت شوي یې
رحلت الشتاء والصيف په محبت اخته کولو په جمی کې او په اوړي کې په جمی او په اوړي کې څنګه دوی به په اوړي کې شام ته تلل ځکه د شام علاقه یخه وه نو چې اوړی به شو نو دوی به یخې علاقې ته لاړل او د یمن علاقه دا ګرمه وه نو په جمی کې به یمن ته تلل نو ښه مزېدار موسمونه به ورته مطابق وو او دوی به په لاره تلل څه به ووته نه نو الله رب العالمین ورته وایي زما انعام دا نه منې چې په جمی او په اوړي کې به م سفرې کولي او خلک ته سره محبت کوونکي وو عادت شوي یې تاسو نور خلک به یې لوټل او ای قریشو تاسو ته به په بد نظر کتل هم نه لوټل خو پرېږده نو تاسو زما دا نعمت یاد کړئ نو اوس څه چلو کې لإیلاف قریش عادت کړي شوي دي قریش اخته شوي دي قریش او مخته شوي دي قریش دا جمی سفر سره او د اوړي سفر سره دا مخته شوي او دا محبت د دې خلکو په دې زړونو کې چا چولی دی الله نو الله وایي اوس داسې چلو کې چې فلیعبدوا رب هذا البیت تاسو قریش خو د بوتانو د بعض خلک عبادت کوي نه د هغې عبادت مه کوئ فلیعبدو بلکې عبادت وکئ د څه عبادت وکئ رب هذا البیت چې د دې بیت الله کم رب دی د دغه رب عبادت وکئ دې رب ته سجده ولګوئ دې رب نه خپل نظر او نیاز وغواړئ فلیعبدو رب هذا البیت د دې بیت الله د رب عبادت وکئ دا کم رب دی الذی دا اغا رب دی اطعمهم چې تاسې مالک کړئ من جوع د اوږې نه اوږې وې تاسې مالک کړئ مالونه یې راله درکړل وآمنهم او تاسو له امن درکړه من خوف د یرې نه یره کیو خلک تاسو له امن درکړه نو دا عظیم نعمت دی او که نه دی ګوره دا دو نعمت دي دنیا کې او په دې دو نعمتونو باندې د ملکونو د کامیابۍ راز دی ګورئ اسجانه چې د ملک معیشت دا اعلا وي او په کوم ملک کې بې خوفي وي یره نه وي دا ملک کامیاب وي دا ملک سربالا وي دا ملک په هر لحاظ باندې هغه په اطمینان وي وګورئ په دې خپلو زندګۍ په دې خپل ملکونو ته وګورئ چې کوم ملک کې امن دی او کوم ملک کې رزق معیشت یې خشته دی د خشته او مزیداره زندگی تیری په ټوله دنیا باندې حاوي نه وګورئ چې کوم ځای امن دی امن او رزق دا یو داسې زبردست نعمت دی چې دا کله چاته حاصل شو دی کامیاب دی نو الله وی ګوره ما راله دا درکړي دي نو تاسو هم د دغې رب شکریا ادا کړئ که نه دغې رب ته سجده ولګوئ که نه ګوره دا خو دې عربو ته او دې قریشو ته الله رب العالمین خطاب کړی دی خو دې کې زمونږ او ستاسو دپاره لوی عبرت دی لوی عبرت چې کله راله الله نعمت درکړه نعمت د دې نعمت شکر ادا کوه الله به دا نعمت نورم زیات کړي الله به راله نورم نعمتونه درکړي خو که ته د نعمت ناشکري وکړي الله به رانه هغه شتم والي ګوره دقې قریشو ته الله وایي ما راله معیشت درکړه رزق مې درکړه ما بېیره کړې نو تاسو د دې بیت الله د رب عبادت وکړئ دې بیت الله رب ته سجدې ولګئ بل چاته مه لګوئ نو کامیاب به یې هم دنیا کې هم آخرت کې دقه پیغام د دې صورت قریش دی چې د رب بندگی دې کله شروع کړه د رب د انعاماتو شکر دې کله شروع کړه او د رب د انعاماتو شکر څه شي دی رب ته عبادت دی د رب د غوښتل دي رب ته د خپل سر لګول دي دنیا کې به دې الله رب العالمین کامیابی آخرت کې به دې الله رب العالمین کامیابی او چې کله دې ناشکري شروع کړه نو هم د دې مکی د خلکو متعلق یو ځای کې الله وایي په څوارلسمه سپاره کې وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان اے اللہ وی یو مثال لتا بیانو او هغه مثال داسې دی
چې د یو ښار د یو کلي د یو وطن مثال لته بیانو. ضرب الله مثلا آمنة مطمئنة، یو خو په امن کیو او رغدن وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، ہر طرف نہ خوشحالی، ہر طرف نہ رزق، ہر طرف نہ کامیابی دا ول راتلی. فکفرت، ناوی ناشکری وکړه، د مکې خلکو ناشکری وکړه. فکفرت بانعم الله، نو د الله د دې نعمتونو ناشکری وکړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وخت قدر اونکه، نو څه چلو که الله تعالی فاذاقها الله لباس الخوف والجوع، الله وی یره من پې راوسته او لوږه من پې راوسته. د مکې مکرمې چې کله دې خلکو د رسول الله مبارک او د الله ناشکري وکړه، نو الله رب العالمین څه چل وکړ؟ الله رب العالمین پې قحط راوسته، نو د مکې خلکو به څپلۍ په اوبو کې واچولې، هغه به یې څښلې. یا داسې رزقونه چې د هر طرف نه، خو چې کله ناشکري وکړه نو د ناشکرۍ د وجې الله رب العالمین کیر کړ. نو ناشکري به ورونو بلکل نه کوئ. دې د وجې د دې صورت لوی مقصد موږ ته او تاسو ته دا دی چې ناشکري به نه کوئ. دویم نمبر دا دی چې کله په سفر ځئ نو د سفر دپاره لوی شي څه شي دی؟ هغه راحت دی، چې په راحت سړی لاړ شي، په اطمینان لاړ شي. او دریم نمبر پکې سبق لوی دا دی چې د مکې په خلکو الله دا دومره لوی رحم کړو، نو دی د تجارت د وجې کړو، بزنس پې کو. نو الله رب العالمین په دې بزنس کې په دې تجارت کې لوی برکت اچولی دی. دا یاد ساتئ. ګورئ زمونږ دا خلک خو لګیا دي نوکرو پسې شوي دي، خو یاد ساتئ چې الله رب العالمین په نوکرو ټیک ده، د رزق یو ذریعه ده، زه بد نه ویم، خو الله رب العالمین چې په تجارت کې کم برکت ایښی دی، دی په بل څیز کې نه دی ایښی. د دې د وجې رسول الله مبارک وایي چې زما د امت لس درجې برکت دی د رزق. یو درجه په دقې نوکرو کې او په دې مزدورو کې ده، او 9 درجې برکت الله په رزق کې اچولی په تجارت کې. تجارت ډېر برکتي شیز دی. تاسو ګورئ چې دا کم خلک تاجران وي او دا کم ملکونه تجارت په ښکلې طریقه امپورټ ایکسپورټ کوي، دا ګورئ کامیاب دي. او چې کم خلک دقې نوکرو ته ناست دي، بس همدقې 31 او 30 ته به ناست دي. یقین وکړه. نو یو سبق ته دا دی او یو لوی مقصد ته دا دی چې تجارت کوشش کوه، لږ شان ځان له کار روانوه، الله پکې برکت اچوي. یاره موږ ډېر وهابونه چې صاحب لیدلي دي چې د کباب کاروبار به یې کوو، دا کیڼې به یې راغونډولې، دا کیڼې به یې راغونډولې، دا کباب به یې راغونډو، خو لګیو دا تجارت یې کو الله رب العالمین لوی مقام ته رسول مالدار کړي دي الله رب العالمین. دا موږ تاسو خو دې کې موږ سره ډېر مشران ناست، ما په دې خپلو سترګو بعضې داسې لیدلي دي چې د یک شان تجارت یې شروع کو الله رب العالمین مقام ته رسولي. نو دې صورت کې یو دغه دا چې ګوره تجارت کې ډېره لویه فایده ده. نو یو به د نعمت شکریا ادا کوي، او دویم نمبر به د نعمت شکریا ادا وي چې د رب دا عبادت دا علاوه به د بل چا عبادت نه کوي. د دې وجې د دې صورت ډېر زیات خصوصیات دي، د دې ډېر زیات خصوصیات چې سړی یې ډېر زیات کوي نو ډېر زیات خصوصیات دي. خو اگر یو خبره کوي خصوصیات ته شروع کوم، فضایلو ته تاسو خوشحالېږئ، خو د دې فضایلو نه مخکې به راته یو خبره کوم او بیا راته وروسته هم کوم چې د دې فضایلو مقصد به دا وي چې دې صورت کې کم سبق دی، دې صورت کې موږ ته کومه خبره مقصود ده، دا به په خپله زندګۍ کې راولي، دا به په ژوند کې راولي. نو بیا به د دې صورت ډېر لوی خصوصیت وي، ډېر لوی مقام به وي، ډېره لویه مرتبه وي. خصوصیات یې څنګه دي؟ ګوره دومره خصوصیات یې دي، دومره خصوصیات چې ما تاسو ته ووایي د ټولو نه لوی د موجوده وخت کې زمونږ استاذ دپاره مسله د رزق ده، د برکت ده، او د رزق د حاصلولو ده، او د
غریبۍ د لر کولو دپاره ده لویه مسله داسې ده دې صورت کې الله رب العالمین هغه خصوصیات هغه زبردست تاثیر ایښی دی چې قدام شروع کو راته وایم که نه او کم مقدار موږ ته علماو ښولی دی په هغې مقدار او په هغې مقصد هم دا ووي نو قسم د الله په ذات دا صورت دا رزق داسې راکاږي کینچ کوي څنګه کینچ کوي لکه څنګه چې مقناطیس دا اوسپنه کینچ کوي داسې دا رزق کینچ کوي داسې دا رزق راکاږي داسې دا رزق سړي له ورکوي داسې زبردست صورت دی زه تاسو ته قسم به وخورم او په دې منبر به یې راته وخورم چې دې کې به بعضې کسان زمونږ داسې چې د زرو دا نوټ پې لیدلي به نه وي شمېرلې به هم نه وي دبلغه به هم نه شمېرلې خو که تاسو چې کوم مقصد دپاره زه راته بیانوم او هغه مقصد تاسو ذهن کې راوستو او هغه عمره مقدار تاسو وي وهاب ګل حاجي صاحب نو زما د الله په ذات باندې قسم وي چې سوونه نه زرګونه هم نه لکونه هم نه او کروڑونه هم نه اربونه پیسې به وشمارې او خپلې پیسې به وشمارې هلکه ټول خوشحاله شوی نو ولې بد شي خو نه دی رزق چې د حلال دا خو د الله فضل دی چې د الله فضل دی رالل نو په دې سړي خوشحالي پکار ده په تېره جمعه ما تاسو ته وویلو غالبا یا تېره جمعه یا بله جمعه چې حضرت ایوب علیه السلام کله الله رب العالمین جوړ کړ غالبا په تېره جمعه مې ته ویلو نو چې کله یې لمبله نو بر نه پې الله رب العالمین د سرو زرو د ملخانو باران وکړ نو دې په هغې غسلخانه کې ملخانو سرو زرو پسې منډې وی نو الله والا آواز ورکوي ایوبه علیه السلام ته خو ما ډېر مستغني پیدا کړې ستا دې څیزونو ته سازش ده و یا الله دا ستا فضل دی فضل حلال رزق دا الله فضل دی فضل قرآن شریف کې ورته درې څلورو ځایونو کې ویلي دي فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله کله جمعې مونځو کې او خواره شئ فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله دا الله فضل ولټئ وځئ مزدورو پسې نورو ځایونو کې هم داسې ده رزق متعلق او د دغه متعلق الله رب العالمین د فضل دا کړی نو دا خو ستا فضل دی یا الله ولې ستا فضل د خپو د لاندې کوم حاصلوی به ولې نو ښه خبره چې د حلالو رزق نو دا لکه د مقناطیس په شان دا رزق راکاږي د دې د وجې زموږ علما وایي چې یو د رزق دپاره او یو د دشمن د یرې چې دشمن یره وي د سره او د دشمن نه تنګې اوس دشمن دوه قسمه دی یو زموږ ظاهري دشمن دی ظاهري دشمن د خلکو یې خدای دې موږ او تاسو دشمنۍ نه وساتي خو دنیا داسې ژوند دی چې که ته هر څنګه ژوند تېرې نو دشمن به ستا وي پټ به هم وي ښکاره به هم وي بعضې به تا داسې دشمني وي چې تا سره به د دې د وجې دشمني کوي چې یاره دې ښکلې ولې دی بعضې به د دې د وجې چې دله دا مال الله ولې ورکړ بعضې ورسره د دې د وجې دشمني کوي چې دله الله دا دومره عزت ولې ورکړی دی بعضې ورسره د دې وجې دشمني کوي چې دله الله دا ښکلې کور ولې ورکړی دی بعضې ورسره د دې وجې دشمني کوي چې دله الله دا دومره ښکلې سورلي ولې ورکړې ده دله دا اولاد ولې دا کوي دا زموږ او بعضې داسې وي چې سختې دشمنۍ راشي تربګنۍ راشي جګړې راشي نو یو زموږ ظاهري دشمن دی بل زموږ باطني دشمن دی چې هغه دی شیطان اوس الله رب العالمین په دې صورت کې ویلي دي چې ته زما عبادت وکړه ما ته ځان رانږدې کړه زه به تا د لوږې نه مړوم او زه به تا له امن هم درکوم نو د دې صورت په لوی کمال او خصوصیت دا وي چې دا صورت کله ته کوم مقدار راته زه ښیم که نه نو یو خو به د رزق هغه دروازې نه باندې کولو شي چې ستا په وهم او ګمان کې باندې وي ما تا ته څه ووي چې د زرګونه نه لکونه نه کروړونه به په خپل لاس شمارې او دا موږ په خپلو سترګو لیدلي دي ځکه راته وایم خلک هم لیدلي دي او دویم نمبر به الله د دشمن نه لوی نجات درکوي دشمن به راباندې غالب کېږي نه نو زمونږ دا علما وایي چې زیات تر مقدار یې څه شی دی سار او ماښام زیات تر مقدار یې دا دی چې په شواروس کې 314 ځلې وایه ډېر زیات مقدار دی خو 314 ځلې نشي ویلي نو 140 ځلې وایه او که 140 ځلې نشي ویلي
نو یوی ځلې وایه خو چې موږ د ډېرو علماو نه او د ډېرو صوفیه کرامو نه او د ډېرو مشایخو نه اورېدلي دي نو هغه 11 ځله خولي چې سار 11 ځله او ماښام 11 ځله کم سړی دا صورت وی الله به پې د رزق دروازې کلو کی او رب العالمین به پې د خوف دروازې ټولې بندي د باندې به خوف نه وي 11 ځله سره د بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم لإلاف قریش دغه ټول صورت او چې کله دې ځای ته ورسې چې الذي هغه ذات اطعمهم من جوع چې تاسې ماړه کړي د لوږې نه نو دقې وخت کې به تصور تاسو د خپل رزق راولئ وآمنهم من خوف او تاسو له امن درکړی دی د یارې نه نو دقې وخت کې به د خپل دشمن نه دا بچاوي هغه سوچ راولي چې دقې سوچ باندې د 11 ځله وي رب به باندې د رزق دروازې کولو کی او رب العالمین به باندې د خوف چې څومره دروازې دي ټولې به بندي امن به الله ده الله باندې کامیابی ته رسوي زمونږ د دې نوخار یو ډېر لوی عالم دی اوس هم جمدی دی د هغه نوم دی عبدالقیوم حقاني صاحب دامت برکاته مولانا عبدالقیوم حقاني او د دقې حکیم آباد سرې جوخته یو مدرسه ده جامع ابو هریره ورته وایي او ډېر بهترین عالم دی او تقریبا د پاسه د 100 کتابونو مصنف دی ډېر بهترین عالم دی ښکلې جامعه د جامع ابو هریره ورته وایي او لویه اکیډمي د القاسم د کتابونو د دغه هغه وایي هغه د دارالعلوم حقانیې نه فارغ دی او په دې ټولو علماو کتابونه لیکلي دي په مولانا سمیع الحق صاحب په مولانا عبدالحق صاحب باندې په مولانا حسن جان صاحب رحمهم الله زمون په حضرت مولانا عزیز الرحمن هزاروی صاحب او دغه شان نورم په ګڼو علماو کتابونه قابل سړی دی دا هغه وایي چې موږ ته مولانا عبدالحق صاحب رحمهم الله وي چې تاسو د دارالعلوم حقانیه وینئ دارالعلوم حقانیه تاسو نوم به اورېدلي وي په دقې نوخار اکوړي کې یو مدرسه ده او ډېره ناشنا مدرسه ده ناشنا مدرسه په څه مقصد ناشنا مدرسه په دې مقصد چې رب العالمین د دې مدرسې نه کم دین او کم اسلام او کم د رسول الله مبارک د احادیث او د خدمت واغشته نو دا په ټول بر صغیر کې 2 مدرسې دي یو ته وایي دارالعلوم دیوبند هغې نه الله ډېر لوی فیض اخیستی دی او دا ټول علما وایي بلکې د دارالعلوم دیوبند عالم راغلو قاری طیب صاحب رحمهم الله چې د دارالعلوم دیوبند 50 کاله محتمم پاتې شو هغه وی دارالعلوم دیوبند چې کوم په هندستان کې دا اول دی او په تاسو په ټوله دنیا کې بل دارالعلوم دیوبند ثانیه ګوره نو هغه دارالعلوم حقانیه ده دا دارالعلوم دیوبند ثانی دی دې ته دارالعلوم دیوبند ثانی وایي هر کال ته په زرګونو علما فارغېږي او د هغې وخت نه چې کوم د مولانا عبدالحق صاحب بنیاد ایښی دی تر نن ورځې پورې په سوونو نه اسد په زرګونو نه په لکونو علما د هغې نه فارغ او په ټوله دنیا کې خوارې دي خدای پاک د هغې علماو له ډېر لوی قبولیت ورکړی دی او هغه مدرسه الله قبوله کړې ده زما د خبرې مقصد دا دی چې مولانا عبدالقیوم حقاني صاحب رحمهم الله به وي دامت برکاتهم به وي وایي اوس هم وایي او دا خبرې په دې سوشل میډیا باندې شته دا مشهورې دي هغه وایي وی مولانا عبدالحق صاحب به وي چې الله رب العالمین د دارالعلوم حقانیې له دا کم قبولیت چې ورکړی دی کم الله رب العالمین دا چلی چې په زرګونو طالبان لګیا دي او د هغې خوراک د هغې څښاک د هغې ضروریات الله پوره کوي او حقیقت دا ډېر زیات دي د هغې د میاشتې خرچه کرونونه دي کرونونه لکونه نه زرګونه نه ستا د کوره خو تقریبا 50,000 او 40,000 دغه دی د هغې د میاشتې کرونونه روپۍ د هغې خرچه ده اوس مدرسو سره حکومت خو امداد نه کوي او هغې روانې دي ښه مزېدار روانې دي الله رب العالمین یې چلی نو مولانا عبدالحق صاحب به د دې دپاره دعاګانې هم کړې د حقانیې د قبولیت دپاره
خو هغه به وي کو دارالعلوم حقاني د الله دا قبولیت ورکړې دا چلیږي نو تاسو ته پته دا څه ډول چلیږي وایي تاسو ټولو له د دې اجازت در کوم وایي دا چې د کم وخت نه ما د دارالعلوم حقاني بنیاد ایښی دی تر نن ورځې پورې وي موږ ته په درس کې وي چې تر نن ورځې پورې یو ورځ هم داسې نه ده تېره شوې چې ما پریښي زه د ماښام او د سهار د مونځ نه پس 11 ځله صورت قریش سره د بسم الله ویم نن کو وي تاسو د دارالعلوم حقانیه وینئ او الله رب العالمین د قبولیت مقام ته رسول دا د دې صورت قریش د برکت الله رسول دا دې د برکت الله رسول او بیا دا مولانا عبدالقیوم حقانی سے وی چې کله د من تاغلی امام دا غي وخت شروع کړه وی نن الله رب العالمین زما جامعم الله رب العالمین چې څومره ضرورت دي چې هغه د لکونو نه د کرونو دي الله د دې د برکته ما چې څومره تصانیف کړی دي او الله په دې ټول دنیا کې خوار کړی دي وی زم د هغه روزه تر نن ورځې پورې د دې ور کوم د برکت الله دا دومره رسېږي نو ما تا ته وی چې دا مقناطیس ته مقناطیس دریم نمبر وره زمونږ د دین یو تفسیر مظهری وته وی او دا غي چې کم مصنفو مظهری جانی جانانه هغه وی ما د خپل استاد نو اوریدلی دي چې کم سړی تجارت لروزي ما ته کوي چې د تجارت پکې تجارت مقصد دا چې ته دکان ته ځې پټي ته ځې یا خپل روزګار نه روانېږي او کله روزګار نه روانېږي او د کور نه روزي نو چې د کور د سړي روزي نو کومه دعا به وي بسم الله توکلت علی الله په تېره جمعه مې ته خبره کړې ده چې الله به دې هدایت هم نصیب کوي الله به دې د شر نه هم بچ کوي او الله به دې متوکل الله به دې وکیل می الله بر باندې خپل هغه صادر د رحم اچي نو چې کله کور نه روزي نو د کور د دې دروازې نه به و قدم والي او د دې و قدم نه پس به درې ځله پر رسول الله مبارک درود وي او د درود نه پس په و ځله سورته قریش و بیا درې ځله درود وایا په دغه ورځ به الله رب العالمین دا هغه وخت نه ګاک راولي دا هغه وخت نه بر الله رزق درکړي چې ستا په تصور کې بدلي او څلورم نمبر علما وي چې یو سړی ماته ته وي دشمن شته ما خو ته وي چې زمونږ هر قسمه دشمن شته ظاهري شته او باطني شته دشمني دي دا د ماسختن د مون نه پس یویش ځله وایه دا سورت قریش الله رب العالمین به د دشمن خپول راولي ذلیله کوي بیرله الله نو د دې صورت دا خصوصیات دي خدا ټول خصوصیات به علوي خصوصا دا یو خبره کوم د دې خصوص ته به چې لکه ما خو 300 نه 3000 کرته وي 3000 کرته نه کو 3 کروڑه کرته وي تا ته به حاصلېږي نه چې زه تاسو کوم خبره کوم د دې خبرې لاندې الله په دې صورت کې وی فليعبدوا رب هذا البيت تبع عبادت کې د دې کور د مالک د دې رب دی صورت سره لوی مقصد بداوی چې ته به 5 وخته مونځ کې با جماعت او زمون بعض علما وی بعض علما زمون بعض علما او خصوصا زمونږ لوی عالم د کراچي چې اوس وفات شوی دی مفتی ظهور علي خان صاحب هغه خو سره اضافت دا کړی چې د دې صورت دغه خصوصیات چې د مقناطیس څخه به د رزق راځي دشمن نه به الله بچ کی نو الله پاک شرط دی چې زما د دې کور چې کم رب د عبادت پکې نو 15 والا وخت منز با جماعت سره د تکبیر اولا سره تکبیر یو پکې دا شرط او دویم نمبر د ګناه نه توبه او د ګناه نه ځان ساتل دا دوه خبرې به سره شرط وي ګوري چې دا دوه خبرې و سره نه وي بیا به ګوري اس تاثیر دی یاد ساته دا دوه خبرې به سره خامخا منګ وروړه دا وظایف ورکو ونه شته الک اته دا وظایف اصل شی دا چې ته ګوره با جماعت منځ با جماعت منځ نشته او داس نشته وي ما درې دي شکرونه کراته دوی درې دي شکرونه کنه چې پیربونه به پیدا نشته خامخا دې سره منځ خامخا دې سره او داس خامخا دې سره قران تلاوت خامخا ځان د ګنا نه ساتل
نو بیا ډېر زبردست تاثیرات دي بیا به الله رب العالمین خامخا درکوي ځکه چې په دې علماو تجربه کړې ده چې الله رب العالمین به د رزق د هغې ځای نه نصیب کوي چې ستا به په وهم او ګمان کې نو یو دا خصوصیات شو او دویم نمبر دقه معنا ده او دریم نمبر اصل شی څه دی هغه مقصد د دې صورت دی او مقصد د دې صورت څه دی هغه په اخر کې دا ویما چې الله رله نعمتونه درکړي دي هر قسمه نعمت د بدن دا نعمت د اولاد نعمت د کور نعمت د جیداد نعمت د مال نعمت د دې نعمت شکریا الله وایي دا د دې صورت وی مقصد دا دی ځکه الله قریش ته اول نعمتونه یادوي تاسو ما مخته کړی تاسو سره تاسو مینه پیدا شوې ده چې په سفر ځای په اوړي کې او په ژمي کې نو چې دومره سره الله وي ما احسان کړی دی نو زما عبادت وکړې که نه شکریا ادا کړې شکریا ادا کړې نو د دې صورت لوی مقصد دا دی چې کله ته وې نو دا تصور کې راوله دا سوچ کې راوله چې خدای تا باندې کوم نعمتونه راکړي دي زه به کوشش کوم چې د دې شکریا ادا کړم او د دې شکریا څه ده ام قولي ده ام فعلي هر وخت به د الله حمد په دې خوله باندې راولم او هر وخت به د الله احکامات چې کوم ما ته ښولي دي زه به په دې باندې عمل کوم چې د دقې خبرو د لاندې دا صورت ووي نو قسم بالله بیا راته قسم بالله خو بیا ته قسم بالله خو چې رزق به راپسې داسې رواني لکه څنګه چې د شاتو مچې هغه باچه یې مخکې رواني او دا ټولې مچې ورپسې رواني ته به مخکې او دا رزق به راپسې داسې رواني خو د دقې صورتونو او د دقې خواصو او د دقې مقاصدو د لاندې نو الله وایي لإیلاف قریش عادت شوي دي مخته شوي دي محبت کړي شوي دي قریش د څه سره ایلافهم رحلة الشتاء والصيف د سفر د یخنۍ او د ګرمۍ سره نو فلیعبدوا رب هذا البیت د دقې رب د دقې کور عبادت وکړئ الذي اغرب اطعمهم من جوع چې تاسو اوږې او تاسو له خپل رزق درکړه وامنهم من خوف او په یاره کې وې الله رله امن درکړه د دقې رب عبادت وکړئ خدای د دې صورت چې کوم مقصد دی الله دې زموږ او ستاسو زندګۍ کې راولي